قاري صاحب یوه پوښتنه له تاسو څخه کوو، ذهني پوښتنه ده، هیله ده چې تاسو به ځواب ورته ووایاست. مهرباني وکړئ ژوند. مننه. پوښتنه هم دیني پوښتنه ده. نو ته به راته ووایې چې په قرآن کریم کې هغه کوم سورت دی چې یوازې یو زیر لري؟ کوم صورت دی چې یو زیر لري؟ ډېر اسانه پوښتنه ده بیخي. بیا هم داسې لږ نکل غوندې دی. نو داسې درته ویلی شم چې دا سورت هم د قرآن کریم په وروستۍ سپاره کې ده. خیرني سوال والله که نه راته ډېره مننه قاري صاحب محترم. کور ودان خوښ اوسې. پوښتنه ذهني پوښتنه او اسانه پوښتنه ده، خو دا ذهني پوښتنې معمولا یو څه پیچلې وي که نه، یو چا ذهن زر نه ورته رسېږي. په هر صورت باندې دلته بل قاري صاحب ولاړ له ده څخه به پوښتنه وکړو، انشاءالله دی به ځواب راته ووایي. ډېره مننه قاري صاحب. کور ودان خوښ اوسې. څنګه قاري صاحب جوړ یې؟ خیرت دی. شپې دې ښې دي خو جوړ یې انشاءالله. خیرت دی؟ شکر د الله. ژوند په خیر تېرېږي؟ الحمدلله شکر. خوښ اوسې. ته هم لکه چکر ته راغلی یې؟ هو چکر ته راغلی یاست. خوښ اوسې. نو غزني کې یوازې دا ثقافت سیمې ته راځې چکر ته، او که نورو سیمو ته هم کله کله ځې؟ نه کله کله نورو سیمو ته هم ځو، داسې جنګل باغ خواته داسې نورو سیمو ته هم ځو. ښه ډېر ښه. نو نوم به دې راته ووایه؟ نوم مې احسان الحق حماس ده. حماس صاحب، نو یوه ذهني پوښتنه موږ چمتو کړې وه د خپرونې لپاره. مخکیني قاري صاحب ځواب ورته ونه وایو، هیله ده تاسو یې ځواب کړئ. مهرباني وکړئ. قرآن کریم به مې حفظ کړی یې که نه؟ حفظ خو نه ده، خو په تجوید به مو ویلی یې. و انشاءالله اشنا یې ورسره داسې. ډېره مننه. خوښ اوسې. نو ته به دا راته وایې چې د قرآن کریم هغه کوم سورت دی چې یو زیر لري؟ سورت نه ده راته. بیا هم فکر وکړه. هغه د قرآن کریم کوم سورت دی چې یوازې یو زیر لري؟ انا اعطینا به. انا اعطینا. څو سلنه مطمئن یې؟ 50 سلنه مطمئن یم. 50 سلنه. نو له بده مرغه قاري صاحب تاسې پوښتنې ځواب صحیح نه ده. ډېره مننه. کور ودان خوښ اوسې. نوم مې خالد. تخلص؟ تخلص خالد. تخلص خالد. قاري صاحب، نو ته به دا راته وایه، زموږ یوه ذهني پوښتنه ده ډېره اسانه ده. د قرآن کریم هغه کوم سورت ده چې یوازې یو زیر لري؟ سورة فطر. سورت الفطر؟ مطمئن یې؟ صرف په نوم کې؟ نه مکمل سورت کې یو زیر ده. ټول سورت تلاوت کې یوازې له یو زیر سره مخامخ کېږي. سورة فطر. نه سورت فطر خو نه ده. ډېره مننه قاري صاحب. ځوانانو که کوم پیغام لري؟ سورة والناس. نه سورت الناس هم نه ده. ځوانانو ته مې دا پیغام ده، بېجایه میډیاو کې غیر خوندور فعالیتونه نه کوي. که نه غیر خوندور فعالیتونه. لکه مثلا دلته تاسې وینئ ډېر داسې مرکې کوي، دا ووایه دا دې ځای کې داسې یو ښه شی وکړي. بالکل. د غیمون فعالیت څنګه ده؟ تاسې فعالیت هم داسې ممکنې په فیسبوک کې وینو، داسې ډېر غیر خوندور پوښتنې اکثره وخت کوي. اوس دا دغسې ټینګ حافظ بیخي نه شي. بالکل. موږ له دې خپرونې څخه هدف دا ده چې یو خو ځوانان باید مطالعه ولري که نه، او بل دا ده چې دا د ذهني ځواک یوه خپرونه ده. یعنې دلته موږ ګورو چې مثال د موږ ځوانان چې دي له ذهني اړخه څومره پیاوړي دي که نه، څومره یې ذهن ځیرک کړی ده. دا خو صحیح تاسې ښه پوښتنه کړې چې په هغه کوم صورت کې یو زیر ولري. اوس که زه په تاسې باندې دغسې تاسې خپل مسلک یوه پوښتنه وکړم، تاسو به د غوږ دقیق چې یو څه زده یي، نو داسې پوښتنه وکړئ چې هغه یو. بالکل تا ښه خبره وکړه. خو دلته دې خپرونې نوم معلوم ده که نه، ذهني ځواک. یعنې دلته موږ تاسو ذهني ځواک له نور ځوانانو چې کوئ، موږ هم تاسو یو بس ستونزه نه لري. ته یې موکړه ما چې وکړه، کېدای شي ذهن ته مې داسې جواب درکړم. تاسې پوهنتون کې کله وخت یو مضمون دی ثقافت اسلامي په نام، هغه در سره تعریف کړه. ثقافت اسلامي خو له نوم څخه یې معلومېږي. یعنې موږ تاسو ته اسلامي ثقافت، اسلامي اصول، هغه مثال په هر اړخ کې موږ تاسو ته راښیي که نه، یا سم اساسي تعریف څنګه تاسو استاد ویلی هغه تعریف. اقتصاد کې خو تعریف خو تر ډېره حده پورې سړي په کوم شکل چې د هغسې سړي په ذهن کې نه پاتې کېږي که نه، نو مفهوم یې درته ووایو که څنګه. یا خو باید تاسو دغه شیان سم مکمل. بالکل. ډېره مننه قاري صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ. ډېره مننه. نصرت الله یم د غزني ولایت د دیاک ولسوالۍ څخه. ماشاءالله. ګل خو دې په لاس کې ده؟ څنګه ده ماشاءالله؟ بوی خو یې ښه ده که نه؟ بیخي ښه ده. دا دې له خپله باغه راښکولی که د بې اجازې له کوم ځای اخیستی؟ نه
دا خو م کرلي م دي خپل م دي خپل هم کرلی دی کاکا ماشاءالله دا خو بیا ډېر ښه کار ده مننه ژوندي اوسئ نو زموږ یو ذهني پوښتنه ده هغه د قرآن کریم کوم صورت دی چې یوازې یو زیر لري نو هغه خو سورة الاخلاص ده افرین کوم صورت ده سورة الاخلاص سورة الاخلاص دا د عوامو په اصطلاح قل هو الله قل احد هو الله احد بالکل نو ته به دغه صورت اوس زموږ لیدونکو ته تلاوت وکړې په ښه غږ یې ورته تلاوت کړه صحیح ده غږ خو دې موږ دومره ښایسته نه ده خو خیر درته بالکل تلاوت مهرباني. وکړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ ته به ما ته دا وایې څنګه پوه سوې چې دا سورة الاخلاص ده که دې زموږ پوښتنه دلته واورېدله او وروسته دې له بل چا پوښتنه وکړه که دې مخکې په ذهن کې پاته نو دا خو ما الحمدلله مدرسه مې یو څه وخت ویلې ده او مکتب هم له 12مه فارغ یم نو حتما چې سړي دواړه اړخه ویلي خامخا به د پوښتنې جواب لري. ډېره مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ نو ته باید چې په یوه ښه ډالۍ باندې نازول سوی وې هغه له بده مرغه نن موږ داسې یو ناڅاپي رالو د خپرونې لپاره نو انشاءالله که بیا ځل سره مخامخ شو حتما به انشاءالله نه خیر اوسې داسې د تاسو دغه برنامه چې ده د ځوانانو تشویق لپاره داسې ځوانان دې ته هڅول کېږي چې مطالعه وکړي هغه وکړي معلومات لاسته راوړي ځکه یوه ورځ نه یوه ورځ بل دغسې یو شي سره مخامخ شي چې ځان کې استعداد ولري بیا مخته کېږي واضح یم بالکل ډېره مننه ډېره مننه څه خدمت درته وکړو خیر اوسې موږ ته خدمت وکړو کور مدان ژوندي اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو نو دې ځوان وکولی سوای چې زموږ پوښتنې ته ځواب ووایي له ده څخه بیا هم ډېره مننه کوو زموږ همدا د ذهني ځواک خپرونه به انشاءالله همداسې دوام لري او موږ به هره اونۍ له ځوانانو سره خپرونه ثبتوو او ځینې جالبې پوښتنې به له ځوانانو سره مطرح کوو چې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ویلی سي او که نه تر بیا او بلې خپرونې ښې چارې